بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زموږ نننی درس د اکسل پروګرام څخه شروع کی. ښه، اول راځو باید د اکسل پروګرام څخه یو تعریف ولرو. اول راځو مایکروسافت اکسل ډیفینیشن د مایکروسافت اکسل پروګرام تعریف ته راځو. اول راځو اکسل پروګرام د لاندې موخو لپاره په کار وړل کیږي. کوم موخه لپاره په کار کې؟ اول کالکولیشن خپل چې ویل کی محاسبه ته، یعنی عملیاتی محاسبات، یعنی د ټولو محاسباتو یا شمیرنو لپاره اکسل پروګرام پر مخ وړل کیږي. دویم انالایزینګ انفارمیشن، یعنی د معلوماتو تجزیه او تحلیل. کوم معلومات، کوم ډیټا چې موږ سره یې د هغې د تجزیه او تحلیل لپاره اکسل پروګرام په کار وړل کیږي. دریم ویژوالایزینګ ډیټا ان ګرافس، یعنی په شکلونو او ګرافونو کې د ډیټا یا معلوماتو ښودل. دریم یوزیج یا دریم استعمال د اکسل کې چې موږ په ګرافونو او شکلونو کې د اکسل پروګرام په واسطه ډیټا او معلومات وښیو. دا د اکسل یو خلاص تعریف، یعنی اکسل پروګرام د عملیاتي محاسباتو، د معلوماتو تجزیه او تحلیل او په ګرافونو او شکلونو کې د ډیټا او معلوماتو د ښودل لپاره استفاده کیږي. ښه، چون په دې ویډیو کې موږ سره ډېر وخت شته دی، نو راځو اکسل پروګرام په اړه خبرې کوو چې څنګه کولی شو اکسل پروګرام خلاص کړو. د اکسل پروګرام د خلاصولو لپاره یا د اوپن کولو لپاره اول زه راځم په سټارټ منو باندې کلیک کوم، دلته راځم اکسل ټایپ کوم او اکسل ما سره څنګه کی اوپن کی. زه راځم دلته اکسل پروګرام اوپن کوم. اولین لومړی طریقه یې دا ده. دویمه طریقه د اکسل پروګرام موږ سره دلته ده چې کله موږ راشو اکسل دلته ټایپ کړو، دلته راشو په دې باندې رایټ کلیک وکړو او دلته راشو اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک وکړو. د هغې نه وروسته راځو اکسل پروګرام باندې رایټ کلیک، پراپرټیز ته راځو، د پراپرټي نه ځو شارټکټ ته. د شارټکټ نه دلته یو آپشن لرو د شارټکټ کی په نوم. مخکې له مخکې د نانی په دې شکل باندې. اوس که غواړئ اکسل پروګرام ډېر په اسانۍ باندې، یعنی مخکې له دې چې تاسو سټارټ منو ته لاړ شئ، دلته کولی شئ دې ته یو اسانه شارټکټ جوړ کړئ. د کیبورډ له مخې هر دوکمه چې تاسو خپله په خوښه راځي، تاسو خوښېږي، هماغه دوکمه باندې یوازې انټر کوئ، هماغه کېکاږئ، نو هماغه دوکمې سره تاسو مطابق یو شارټکټ جوړېږي. زه مثلا وایم چې اکسل پروګرام په ای لیټر باندې شروع کیږي، زه دلته ای باندې کلیک کوم، ما ته یو شارټکټ جوړېږي. وایي کنټرول پلس آل پلس ای، دا تاسو شارټکټ شو. دا اپلای کوم او دا کنټینیو او دا نه چې کوئ وروسته اوکې کوئ. د دې نه وروسته ما سره شارټکټ سیټ شو. زه راځم دلته سکرین ته کنټرول آلت پلس ای، ما سره خود به خود اکسل پروګرام چې کی خلاصیږي. دا یې دویمه طریقه د اکسل د خلاصولو یا د اوپن کولو. دریمه طریقه تاسو راځئ وینډو پلس آر، راځئ رن ته، په رن کې لیکئ اکسل باندې کلیک لیکئ او انټر کوئ، راځئ دا د اکسل منو ته. دریم طریقه ته تاسو سره چېرته په ټاسک بار باندې پین نه وي، دا لومړی زه راځم دا چې کوم انپین فرام ټاسک بار کوم. اوس راځئ دلته اکسل ټایپ کړئ. کله چې اکسل برنامه اکسل اپ دلته راشي، دلته راځئ پین ټو ټاسک بار غواړئ، دلته لکه ورډ پروګرام ما سره دی، مثلا ما سره دی پی ډي اف دی، فوټوشاپ دی، مثلا ما سره غواړئ داسې پین کړئ. دلته د رایټ کلیک کوئ او دلته راځئ پین ټو ټاسک بار، دلته پین کړئ ځان ته. څلورمه طریقه د اکسل ده چې راشئ دلته ځان ته پین کړئ، په دې باندې پین کول نه وروسته راغئ دلته چې اوپن کوئ. کله چې اکسل پروګرام خلاص شي، اول خلاصولو په دته چې ویل کی ویلکم سکرین. په ویلکم سکرین کې هر وخت تاسو دلته اول آپشن تاسو لیکل کی ګډ مارنینګ. موږ اوس په هوم منیو کې درې منیوګانې موږ دلته درې آپشن موږ سره دي. یو هوم دی، بل نیو دی او بل اوفن. اول راځو هوم کې چې کله مو یو دغه منو مو اوس په هوم کې قرار لرو. که غواړئ مثلا نیو باندې کلیک کوئ، تاسو دې ځای یو نوی ورک بوک اخیستلی شئ، او که وغواړئ چې مثلا اوپن ته راشئ، ریسنټ ډاکومنټ تاسو سیو کړي هغه کولی شئ دې ځای نه اوپن کړئ. په هوم منو کې د اول راځو دلته بلانک ورک بوک ته. بلانک ورک بوک څه کار کوي؟ دا یو خالی یو سپین ورک بوک دی. دې نه وروسته راځو دلته ځینې ټمپلیټونه دي، مختلف ټمپلیټونه. که دې باندې زه مور ټمپلیټ باندې کلیک کوم، دلته ما سره ډیفرنټ ټمپلیټونه دي. دې نه موږ ته اکسل داسې انګېزه راکوي چې دا کارونه موږ کولی شو اکسل کې ترسره کړو. هغې نه لومړنی دی پرسنل منتلي بډیج، یعنی شخصي ماهانه بودیجه. که په دې باندې موږ کلیک وکړو، داسې
ډیټا موږ کولی شو په اکسل کې ځای په ځای کړو. دا موږ ته یوازې یوه انګېزه راکوي چې موږ کولی شو اکسل پروګرام د دغه موخو یا اهدافو لپاره ترسره کړو. ښه په دې کې وګورئ مثلا دلته ما سره د پروجیکټ منتلی انکم، اکچوال منتلی انکم مخکې دا یو ټمپلیټ دی، مخکې جوړ شوی، یو سیټ شوی دی. دلته مثلا مختلف انکم دی، اکسترا انکم دی، ټوټل منتلی انکم دی، همدغسې ما سره دلته ډیټا ده. دې نه ماته معلومات کې موږ ته یوه انګېزه راکوي چې اکسل پروګرام د دغه اهدافو یا موخو لپاره استفاده کېږي. زه راځم اکسل پروګرام باندې کلیک کوم، دلته راځم اکسل پروګرام اوپن کوم. ښه دې نه وروسته موږ دلته یو بل آپشن لرو د ریسنټ ډاکومنټ په نوم دی. ما سره وروستي ریسنټ یا په وروستیو کې چې ما کوم دا څه کار کړي دي هغه، یا مثلا ما کومې پروژې کار کړی، ما ورک بکونه اخیستي، ما وروسته خلاص کړي ډاکومنټ یا اوپن کړي مې دي، هغې لیست دلته راځي. دلته راځم اولین آپشن ما څه دی بلانک ورک بک باندې زه کلیک کوم. کله چې په بلانک ورک بک باندې زه کلیک وکړم ما سره اکسل صفحې ته داخلېږي. کله چې اکسل صفحې داخل شو راځو اکسل انوایرمنټ یا اکسل چاپیریال او اکسل محیط سره ځان بلد. اولین مینو چې اکسل کې اولین برخه چې راځي موږ اکسل کې دا قسمت دی. دا قسمت د مینو بار په نوم یادېږي. مینو بار کې درې کمانډونه دي. لومړنی کامنټ دی کویک اکسس ټول بار، بل کاپشن بټنز، بل ما سره چې دی ټایټل، خپله ټایټل. کویک اکسس ټول بار، کویک اکسس ټول بار په دې معنی هغه مثلا کمانډونه چې موږ ورته ډېر تیز لاسرسی باید ولرو لکه انډو، ریډو، سیو، نیو، پرنټ، دې ځای کولی شو موږ دې ته کویک اکسس ټول بار نه چې ویل کېږي کویک اکسس ټول بار. ټایټل خپله دا د اکسل یو ورک بک، خپل اکسل یو فایل که موږ غواړو په یو نوم باندې ثبت کړو دلته یې نوم راځي. مثلا ما سره بک 1 په نوم دی. بل کاپشن بټن، کاپشن بټن کې درې کمانډونه دي. یو مینیمایز دی یا کوچني کول، ماکسیمایز دی یا ریسټور ډاون، او بل ما سره کلوز دی. دې نه وروسته موږ لرو مینو بار. د دې ځای نه تر دې پورې مکمل دی چې ویل کېږي مینو بار ویل کېږي. په مینو بار کې مختلفې مینوګان دي. مثلا ما سره فایل یو مینو ده، هوم مینو ده، انزرټ مینو ده، پیج لاوټ مینو ده، فارمولاز ده، او دې نه وروسته چې ما سره ډیټا ده. په هره مینو کې اوس په هوم مینو کې راغلم. په هوم مینو کې د دې قسمت نه تر دغه خاکستري رنګ باندې چې ښکاري په د خاورین رنګ باندې ټول ما سره کمانډونه دي. وبخښئ رایبن دی. دې قسمت چې ویل کېږي رایبن ویل کېږي. په رایبن کې مختلف کمانډ وبخښئ ګروپونه دي. مثلا دا یو ګروپ دی، دا مثلا فونټ ګروپ دی، دا مثلا الاینمنټ ګروپ دی، بل مثلا چې دی جنرال دی، وبخښئ نمبر دی، دې نه وروسته مثلا چې دی سټایل ګروپ دی، دغې نه مثلا چې دی مثلا سیلز دی، دغې نه مثلا چې دی ایډیټینګ دی. په دې هر یو کې کمانډونه دي. مثلا بولټ کمانډ دی، دا مثلا ایټالیک کمانډ دی، انډرلاین کمانډ دی، بارډر کمانډ دی. دا د اکسل چاپیریال شو. بعد نورو درسونو لپاره موږ په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله کار کوو.